بس طالبانو یو واري خبر واوري یو تاریخ د طالبانو تاریخ الخمیس ورته وایي دغه تاریخ الخمیس کې طالبانو یو خبر وی لیکلې ده وایي کله چې طالبانو د عمار ابن یاسر شهید سو د صفین په جنګ کې نو د عمر ابن العاص چې و دا د معاویه صاحب وزیر و په دې جنګ کې مرسره و نو چې دی شهید سو طالبانو بس بیا اتې ویلې زه نور جنګ نه کوم دی چې له جنګ نه کېناست د معاویه صاحب له لښکر نه ډېر نور مسلمانانو هم د ده اتباع وکړله چې اتباع یې وکړله معاویه صاحب ورته ویلې ولې قتال نه کوې ده ورته ویلې ځکه ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي و تقتله الفئة الباغیه داسې یوه ډله عمار به داسې څوک شهید کوي چې هغه ډله به باغي وي نو خو دې نه معلوم سولو چې ما ورته باغیان یو حق د علي رضی الله عنه سره ما ورته باغیان یو نو معاویه رضی الله عنه وایي ورته ویلې چې چپ سه موږ خو نه ده مړ کړی دی علي صاحب مړ کړی ده ولې علي صاحب موږ ته جنګ ته رالیږلی اصل کې مړ کړی چا ده علي صاحب مړ کړی ولې جنګ ته یې موږ ته رالیږلی ده بیا علي رضی الله عنه وایي چې خبر سو وی معاویه صاحب ته خبر ور ولېږه که جنګ ته لیږلو باندې څوک د چا قاتل ګرځي نو بیا حمزه رضی الله عنه د احد په جهاد کې رسول علیه السلام جنګ ته ولېږه چا مړ که طالبانو چا شهید که بیا به رسول علیه السلام نو شهید کړی کله وهاشه طالبانو یخې که خبر باندې پوه شو دا یو